ښه مخلوقه پر مثال خبره کومه، زه په خپل صورتحال خبره کومه. ښه ځان مړ کړم او که څه وکړم یاره، ښه که وړې ستا دسمال خبره کومه. ښه ځان مړ کړم او که څه وکړم یاره، ښه که وړې ستا دسمال خبره کومه. دا چې روب او داب لري ټوله نړۍ کې، دا بچي دي د جلال خبره کومه. نن پرېږده دا قصې ته راته غوږ شه، ستا په حسن او جمال خبره کومه. زیادت رانه ونشي په قصو کې، ستا په زلفو او په ټال خبره کومه. جرګې پرېکړه وکړه خو هغسې نه شوه، تقریبا پوره شو کال خبره کومه. مننه. جرګې پرېکړه وکړه خو هغسې نه شوه، تقریبا پوره شو کال خبره کومه. دا چې اوس داسې بېننګ دی داسې نه وو په لمسیو د خوشحال خبره کومه. ګنې ښکلو نه دیدار ګټه ونه کړه، خو بس هسې وي خوشحال خبره کومه. مننه. څو نور شعرونه دي چې طاقت نه کېده خندا ته په مجلس کې، خو زه ناست ولم ځان ته په مجلس کې. یو ناڅاپه په خبرو کې غلط شوم چې مې وکتل اشنا ته په مجلس کې. یو ناڅاپه په خبرو کې غلط شوم چې مې وکتل اشنا ته په مجلس کې. د اشنا بې وفایي ته ښېرې وشوې، ما مینو که ښېراته په مجلس کې. د اشنا بې وفایي ته ښېرې وشوې، ما مینو که ښېراته په مجلس کې. ګنې ستا مخکې کیسې شي رانه هېرې، زه وار نه ورکومه چاته په مجلس کې. مننه. ګنې ستا مخکې کیسې شي رانه هېرې، زه وار نه ورکومه چاته په مجلس کې. ما خو خپله خوله تړلې وه جانانه، زه خو غوږ ولمه تا ته په مجلس کې. د یو چا غم په ما دومره وبوج سوی، ومه تللی بلې خواته په مجلس کې. ناروا مینه مې کړې وه دیداره، ځکه چوپ ومه دنیا ته په مجلس کې. یو نظم به ووایمه که چېرته مې اجازه وي نصري صاحب، اشراق صاحب، چې شاید ځینې ملګرو اورېدلی وي چې راځئ پرېږدو دا کیسې چې ولې وشول او چا وکړل، په چا وشول او څه وشول، په څه وشول، چې ښه وشول که بد وشول، خلک مړه شول ژوندي ورک شول. زه منمه دغه هر څه، دغه هر څه په موږ شوي، خو دا هر څه دي اوس شوي، بېرته لاسته نه راګرځي. څه چې شوي دي په مونږه مونږ له خپله لاسه کړي. دا کیسې نورې زړې دي، راځئ داسې چل به وکړو چې به ټول لاسونه یو کړو، دا وطن به سره جوړ کړو، دا ګلشن به سره جوړ کړو، دا چمن به سره جوړ کړو، دوه مین به سره جوړ کړو. راځئ داسې چل به وکړو چې به ټول لاسونه یو کړو، دا وطن به سره جوړ کړو، دا ګلشن به سره جوړ کړو، دا چمن به سره جوړ کړو، دوه مین به سره جوړ کړو. زه پښتون ته پارسیوان یې، زه افغان یم ته افغان یې، دا وطن زموږ د ټولو شریک کور ده، هر افغان زموږ د دواړو سترګو تور ده. دا وطن زموږ د ټولو شریک کور ده، هر افغان زموږ د دواړو سترګو تور ده. راځئ ټینګه ملا وتړو په ګډه، له تعصبه څخه وبکوو ډډه. زه له تا جار وطنداره، ته له ما جار وطنداره، بس همدغه زندګي ده، د نفرت ضرورت څه ده؟ که وطن جوړول غواړئ دغه یوه لاره ده پاتې چې دا ټول یو بل منو ده. که ملا ده که امي ده، که امام که مقتدي ده، که بوډا ده او که ځوان ده، ده تورګیری که سپین ګیری، ټول د دې وطن بچي دي. دغه یو ته به غوږ سو، یو ملا ته به له غوږ سو، یو سپین ګیري ته به غوږ سو، یو حاجي صاحب ته به غوږ سو، یوې مور ته به له غوږ سو، یوې خور ته به له غوږ سو. شاید داسې قیسې وکړي چې مثبتې وي اغېزې، یوې مور ته به له غوږ شو، یوې خور ته به له غوږ شو. شاید داسې قیسې وکړي چې مثبتې وي اغېزې، بس یو بل به سره واورو، بس یو بل ته به له غوږ شو، د یو بل به احترام کړو. بس په وس کې مې همدا ده، د دیدار دغه وینا ده چې راځئ نیتونه ښه صفا کړو، بیا یې مضبوط کړو چې وطن به جوړونه. نړۍ مننه. د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ 2 بجې وروسته له غرمې ترسره کیږي. د ګډون او معلوماتو لپاره د شمېرې سره اړیکه ونیسئ: 0 شپږ څلوېښت 48 101. پته: احمدشاه بابا مینه د داود خان څلور لارې 12 بلاک، 2 کوڅه، د نابغه افغان خصوصي ښوونځی.